بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر نثار احمد یم د اتفاق منی اوسیدون اتفاق پاین منی اوسیدونکو چې د 22مې ناحیې اړوند ده. 13 ورځ زمونږ په ناحیه زمونږ په کلي کې یو څه مشکلات یو څه مرسته د WFO لخوا را شوې وه د بې خلکو په نوم یا د عامو خلکو په نوم باندې. بیا په دې کې ډېرو خلکو ته دغه مرستې نه وې رسېدلې او انتقادونه یې کول. ډېر خلک شکمن او مختلف شکایتونه یې لرل. بیا 13 ورځ ما دغه شکایت د خلکو د عوامو له احمدشاه بابا مینې فیسبوک باندې سره شریک کړه. د هغې له طریقه زه نن ورځ د سپین ږیرو د علاقې د سپین ږیرو سره یو ځای وغوښتلم خپل حضور ته چې دا زمونږ د مشکلات یا له نږدې نه واوري. نن جناب رئیس صاحب د ناحیې زمونږ مشکلات په دقیق ډول باندې غوږوني وو. زمونږ مشکلات یې واورېدل، راهنمایګانې موږ ته وکړلې. هغه انتقادونه چې موږ لرل د هغه کس چې ځان وکیل معرفي کړو د ناحیې لخوا نه، هغه په حضور کې او د کلي د ملک په حضور کې دا ثابته شوه. د سپین ږیرو ورته ټول جریان وویلې چې مستحقو خلکو ته دا مرسته نه ده ورکړل شوې او خاص هغه چاته چې روابط لري او یا لږ زورواکي دي دغو خلکو ته دا مرسته ورکړل شوې ده او مستحق خلک ټول بې برخې پاتې شوي دي. ټول جریان جناب رئیس صاحب واورېده. هغه وویلې چې دغې کې دا مسؤلیت زما نه دی، دا د WFO دی، دا زما لخوا نه وه دا مرسته. او په راتلونکي کې ما خلک وپېژندل، ما ځان سره یاداشت کړه چې آینده کې څوک دغسې یو جنایت ته زړه ښه نه کړي او زه اجازه نه ورکوم داسې اشخاصو ته. زه هم نه غواړم له موږ نه هم ډېره مننه وکړله په همدغه وعدې مطابق له موږ سره ودرېږي او دغه رقم خلکو ته چې د خلکو مال لوټي، د خلکو مال په مختلفو نومونو باندې د مستحقو بې وضاحته خلکو مرسته خپلو خپلوانو او یا خپلو ژبو ته وړي، نو د دغه خلکو مخنیوی وکړي. موږ ډېر منندوی یو د جناب رئیس صاحب د ناحیې نه. نن یې زمونږ مکمل شکایات مشکلات واورېدل. خدای وکړي او له رسنیو نه هم بالخصوص د احمدشاه بابا فیسبوک پاڼې نه ډېره مننه کوو چې زمونږ شکایات مقاماتو ته ورسو او تر څو په آینده کې هم موږ د دوی مطبوعاتو نه خواهش کوو چې په خپل وخت باندې لکه څنګه چې دوی خدمت کوي په همدې شکل باندې د خلکو مشکلات له چارواکو سره شریک کړي تر څو د دغسې جنایتونو مخه ونیول شي. ډېره مننه.